که د لاټین وي که د شمع کرانه د ډیوې که د لاټین وي که د شمع که د شمع کرانه د ډیوې یقین په خدای وکړئ چې خوښه مې شي هره رڼا. ډېر ښکلی دا شعر بیا ووایي. پښتنو دې باندې قسم وکړئ او لوز وکړئ د وخت تیارو نه به را اخلو ښه په نره رڼا. ډېره له ډېره له حد پښتنو انتخاب شعر دی. زه خوشحال خان یم حمزه یم غني خان یم په پښتنو باندې پښتو اوبه کوم لګیا یم. وا دا بیا ووایه ډېر خوندور. کوم درته د زړه یوه خبره بازیګره کوم درته د زړه یوه خبره بازیګره په تا پسې خفه یم د زړه سره بازیګره که هر وخت راته ګورې او هر وخت در سره یم خو که هر وخت راته ګورې او هر وخت در سره یم خو دیدن باندې به مول نشې نه هره بازیګره واجد ته په ژړا شوله او دا یې ورته ووې واجد ته په ژړا شوله او دا یې ورته ووې رضا شه کنه مړه مروره بازیګره. بسم الله الرحمن الرحیم. د مشال ټي وي قدرمنو کتونکو سلامونه نیکې هیلې او احترامات مې ومنئ. هیله ده چې په صحت پاک کامل یئ. د مشال ټي وي په مرغلرې پروګرام کې نن یو ځل بیا د نوي مرغلرې سره زه یم ستاسو ورور حمیدالرحمن همدرد. مینوالو نن در سره د یو داسې مرغلرې پیژنګلو کول غواړم چا چې ډېر په کم عمر کې په سوشل میډیا ځان له یو ځانګړی مقام پیدا کړی دی. الله دې وکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي چې د پښتو ژبې او ادب خدمت په ښې طریقې سره وکړي. د سوات خوازخیلې مشکومۍ کلي اوسېدونکی 22 کلن زلمی شاعر واجد علي بازیګر را سره نن د مشال ټي وي په مرغلرې پروګرام کې میلمه دی. خوندور او په زړه پورې کلامونه به ترې اورو. موږ سره اوسئ. واجد صاحب تا ته په خپل پروګرام مرغلرې کې توت هرکلی کوم. بسم الله الرحمن الرحیم. همدرد صاحب ډیره زیاته مننه مو کوم چې تاسو زما غوندې یو ادنا او ناپوهه کس له په خپل پروګرام کې ځای راکړو او زه د دې جوګه وګڼلم نو ستاسو ډیره زیاته مننه. ډیره زیاته مننه واجد خان. واجد خان یو پوښتنه لرم چې ادب ته کله راغلی یې؟ ادب سره خو همدرد صاحب تعلق د ډیر وخت نه ساتم. ادب مې خوښ دی مینه ورسره کوم خو باقاعده ادب میدان ته چې کله راغلی یم او خپل زیار کوشش مې شروع کړی نه په 2018 کې راغلی یم 2018 کې مې ښه باقاعده قدم ایښی دی. د ادب په میدان کې دی په 2018 کې قدم ایښی دی. د خپل زیار او کوشش مې جاري کړی دی. ډېره زیاته مننه. الله دې وکړي چې خپل کار ته دوام ورکړي او د پښتو ادب جوړۍ ته غوره ډالۍ ورکړي. مینوال به څه د کلام اورېدلو تمه لري نو کوم یو کلام به زموږ مشال ټي وي د مینوالو سره شریکول غواړي؟ مهرباني همدرد صاحب بس دا کلام به ورته ډالۍ کومه چې ارشاد. تیارو تیارو کې وي په کار د زړګي سره رڼا تیارو تیارو کې وي په کار د زړګي سره رڼا تیارو تیارو کې وي په کار د زړګي سره رڼا علم دولت دی او د علم یوه غوره رڼا. وا علم دولت دی او د علم یوه غوره رڼا. ډېره له ډېره مننه. که د لاټین وي که د شمع کرانه د ډیوې که د لاټین وي که د شمع کرانه د ډیوې یقین په خدای وکړئ چې خوښه مې شي هره رڼا. ډېر ښکلی دا شعر بیا ووایه. ډېره مهرباني. که د لاټین وي که د شمع کرانه د ډیوې یقین په خدای وکړئ چې خوښه مې شي هره رڼا. او همدرد صاحب شعر دی چې ته که سپوږمۍ یې نو زه نور یم غاویره نه شي. ته که سپوږمۍ یې ته که سپوږمۍ یې نو زه نور یم غاویره نه شي. سپوږمۍ اخیستې د خپل ځان لرندن مره رڼا. وا 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 وا. له ځمکې پاسمه او ګورمه دیاړي مزدوري له ځمکې پاسمه او ګورمه دیاړي مزدوري چې د ایله لږه ښکاره شي ای سهار رڼا. وا 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 ډېره له ډېره له له ځمکې پاسمه او ګورمه دیاړي مزدوري چې د ایله لږه ښکاره شي ای سهار رڼا. ای سهار رڼا. ډېر ښه ډېره مننه. او پښتنو دې باندې قسم وکړئ او لوز وکړئ. پښتنو دې باندې قسم وکړئ او لوز وکړئ. پښتنو دې باندې قسم وکړئ او لوز وکړئ د وخت تیارو نه به را اخلو ښه په نره رڼا. ډېره له ډېره له حد پښتنو انتخاب شعر دی. پښتنو دې باندې قسم وکړئ او لوز وکړئ د وخت تیارو نه به را اخلو ښه په نره رڼا. او زمونږ طرف ته د ولې د راتلو نه توبه زمونږ طرف ته د ولې د راتلو نه توبه زمونږ ولې خبر ناخلي ناخبره رڼا. ناخبره رڼا. ډېر ښکلی ډېر زمونږ طرف ته د ولې د راتلو نه توبه
زمونږ ولې خبر ناخلي ناخبره رڼا مقته د همدرد صاحب چې واجده مونږ خو له کور کلي رڼا وباسو واجده مونږ خو له کور کلي رڼا وباسو داسې کار نه کوو چې راوړو له بهره رڼا تیرو کې وي په کار د زړګي سره رڼا علم دولت دی او دا علم یوه غوره رڼا ډېره ده مینوالو دا و واجد علي بازیګر چې د خپل قام د خپل ولس ترجماني په څو ټکو څو جملو کې وکړه تاسو واورېدل هیلې ده چې خوښ شوي به مو وي د واجد علي بازیګر صاحب نه به یو کلام بل هم اورو همدرد صاحب کلام به یم د کلام نه مخکې یو دوه شعرونه دي چې ارشاد د انسانانو لیده ډېر ضروري د انسانانو لیده ډېر ضروري د خدای لیده راته بیخي نه ښکاري د خدای لیده راته بیخي نه ښکاري ریاکاري چې پکې نه وي شوي هغه نیکي موږ ته نیکي نه ښکاري ریاکاري چې پکې نه وي شوي هغه نیکي موږ ته نیکي نه ښکاري ډېر ښکلی مهرباني غزل طرف ته به راشو چې زه خو یې خدای ګله مودو اوبه کوم لګیا یم زه خو یې خدای ګله مودو اوبه کوم لګیا یم دا شاړې ځمکې به تر څو اوبه کوم دا شاړې ځمکې به تر څو اوبه کوم لګیا یم ډېره او لکه باران مې ورله سمه تازګي ورکړله لکه باران مې ورله سمه تازګي ورکړله لکه باران یې په شیبو اوبه کوم لګیا یم مهرباني او زه خوشحال خان یم حمزه یم غني خان یم زه خوشحال خان یم زه خوشحال خان یم حمزه یم غني خان یم په پښتنو باندې پښتو اوبه کوم لګیا یم دا بیا ووایه ډېر خوندور ډېره مننه زه خوشحال خان یم حمزه یم غني خان یم په پښتنو باندې پښتو اوبه کوم لګیا یم او ستا د ښایست مغروره ګل به چرته هم نشي وچ ستا د ښایست مغروره ګل به چرته هم نشي وچ ستا د ښایست مغروره ګل به چرته هم نشي وچ زه یې د سترګو په اوبو اوبه کوم لګیا یم مننه ستا د ښایست مغروره ګل به چرته هم نشي وچ زه یې د سترګو په اوبو اوبه کوم لګیا یم مهرباني او چا چې په ګوټ اوبو پسې وه جبی کړې زما چا چې په ګوټ اوبو پسې وه جبی کړې زما چا چې په ګوټ اوبو پسې وه جبی کړې زما زه په نمبر هغو اوبه کوم لګیا یم ډېر ښکلی مهرباني او د بعضو زړونه به نور هم تورېږي پوهه یمه د بعضو زړونه به نور هم تورېږي پوهه د بعضو زړونه به نور هم تورېږي پوهه یمه که یې په نیت د سپینېدو اوبه کوم لګیا یم د بعضو زړونه به نور هم تورېږي پوهه یمه که یې په نیت د سپینېدو اوبه کوم لګیا یم ډېره مهرباني همدرد صاحب او مقته ده چې زه به د بل چا پټي څه اوبه کړم یو حاجي ده زه به د بل چا پټي څه اوبه کړم یو حاجي ده چې خپل پټي مې په پردو اوبه کوم لګیا یم ډېر ښکلی او مینوالو دا و واجد علي بازیګر چې تاسو ترې خوندور او په زړه پورې کلامونه واورېدل هر یو شعر هر یو کلام انتخاب په دومره کم عمرۍ کې دومره خوږه شاعري کول دا واقعي چې زموږ دپاره زموږ د سوات دپاره زموږ د سوات د پښتنو دپاره زموږ د سوات د پښتنې خاورې دپاره دا واقعي چې دا ویاړ خبره ده واجد صاحب په تا باندې موږ ویاړ کوو تا ته ډاډګیرنه درکوو چې الله دې وکړي چې مخ په وړاندې لاړ شي خپل کار مه پرېږدئ مینوالو زموږ د خپرونې وخت سرته رسي تر بلې خپرونې پورې خپل ورور حمیدالرحمن همدرد او واجد علي بازیګر ته اجازه ورکوئ ښاد آباد او بریالي اوسئ